Howdy folks, my name is Jacob and I'm going to be running your archery range. Allah subhanahu wa ta'ala created the jinn and ins human just to worship him. Is your voice a little bit? My name is Denise and I'm 8 years old. Okay, so سرمانزله پاسو د आवाज ګور ځان کاوري سلامونه مرګرو خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ مرګرو نن عبدالته په امریکا په سیاټل کې کیمپینګ ته راغلی خدا دسې الحمدلله اسلامي کیمپینګ دی معنا دا چې دلته 3 ورځې او 2 شپې مونږ یو خو داسې راغلی یو چې انشاءالله جماعت را سره راغلی دی نو منځونه به هم په جمع د خیر سره تبلیغ او واعظ به دلته کیږي او ورسره به د غره ختنه او نورې سرګرمیانې هم یې هغه به هم در سره شریکې کړم راځئ په شریکه را سره دا وګورئ ډېر یو ښایسته پروګرام جوړ شوی دی د نړۍ ډېرو ملکونو نه خلک راغلي دي په یو ځای باندې دلته مسلمانان دي مثلا دلته په امریکا کې اوسېږي زموږ غونې مهاجر راغلي دي او په شریکه باندې دغه کیمپینګ دلته انشاءالله موږ تیرو خو د دې کیمپینګ دا بڼه به انشاءالله 100% اسلامي په خیر راځئ موږ سره اوسئ دا د مرګرو انجینر صاحب هم راورسېده انجینر صاحب تر دې مو په انشاءالله هر څه صحیح روان دي که نه منظم دي انشاءالله صحیح ده که نه او بالکل انشاءالله تبلیغ دی په خیر تبلیغ دی دعوت دی وروره بیانونه به وي او ډوډۍ دي او چایونه دي او حلواګانې دي حلوه دي حلوه به انشاءالله وهو هذا خبره منځونه به هم کوو د خیره په جامع سره دا خپله د کیمپینګ ځای دی او زمونږ د خوب ځای چې دی هماغې ته ورته دی دغسې کاغوش غوندې دی بس دغه ته یو کس سملي دا ښه مزېدار شاته هر طرف ته هم لاره وتې ده دغلته شاته خلک کیني هغه ته ګوره اور ځان ته لګې نو داسې ښایسته ځای جوړ کړی دی مزېدار بر هم چې دی ځای لري هلته خلک مثلا کیني ډوډۍ خوري دغسې وایي دغه لاندې کاغوش دی مازدیګر موږ ته انشاءالله ناست یو موږ اودس وکړلو او مولوي صاحب لا نه دی راغلی انجینر صاحب څنګه چل دی وروره د روښان خبره څه احساس لري الحمدلله بس هغه خبره ډېر ښه احساس کوو چې راغلو داسې یو دیني ایونټ ته او انشاءالله ښه به وي لکه شروع نه خو ښه دی ډېر ښه دی را روان دي هغه د هر ځای نه دي د انډیا نه هم دي د پاکستان نه دي سومالیا هم والا بولي د عربان دي د ډېرو ځایونو دي خو الحمدلله ښه ایونټ به وي وعلیکم السلام ورحمت الله مننه سبحاني صاحب نه دا پروګرام یې را جوړ کړو موږ هم دعوت کړو ملګري هم ډېر دعوت کړي خو چا ځان هم دغه نه کړو ونه خوځه مصروفیات ډېر لږ مصروفیات ډېر دي زه الله دې موږ ته اجر راکړي موږ به ټولو ته دعا وکړو د خیره سره انشاءالله الله أكبر لا إله time of يوم الجمعة between عصر and Maghrib so invest this time in الصلاة والسلام على النبي even while you are walking and enjoying the weather still you keep move your tongue with صلاة النبي inshallah So who's going to be here? ډوډۍ تیاري او دا چې دی دا ځای چې دی هلته خو ډوډۍ تیاري صحیح ده دلته د سړو ځای دی او دا هلته چې دی دا بیا د زنانو لپاره دا ځای جوړ شوی د ډوډۍ دپاره نو سهار چې دی چې مونځ وشي د مانځه نه وروسته نری غونې بریکفاسټ دی عادي خوراکونه دي پکې چای دی کافي ده شین چای دی شودو چای دی هغه دود پتی او بیا 9 بجې صحیح بریکفاسټ هګۍ او دا نور شیونه ورسره د غرمې ډوډۍ 1 بجه ده او د ماښام ډوډۍ یا د مازدیګر اوس شروع کېږي تقریبا 7 بجې شروع کېږي 2 adults 2 kids okay
انجر صاحب څنګه چل دی دا ډوډۍ څومره وخت پکې پاتې دی بس لزانیه لکه څه بلاله دا شی راپخېږي پخېږي د خیره که نه نه پوخ شوی دی تنه ګرمول غواړي که نه او لس 15 منټه کې به انشاءالله هر څه برابر به شي د خیره سره برابر دی کاکا خو لګیا دی هغه دی بس لوښي موښي انځي ورته لګیا دی زموږ امام امام صاحب دی البته هو زمونږ امام صاحب او دغلته یې کټ کړه بس څلور شو که نه صحیح دی دغه بل هم همداسې بس کټ یې که نه صحیح شو دا دی اوس د خیره سره د ماښام لمانځه وخت دی ډوډۍ خلاصه شوه هغه د بلال او قیس ولاړ دي فوټبال یې کوي لګی دی بس انشاءالله ورو ورو تیاره کېږي دلته هم نو د هغې به بیا بېله مزه وي دغه بره غر دی ښه هغه مخامخ دا د مانځه ته منتظر یو چې د خیر سره دا نور ملګري هم راشي او دا لمونځ وکړو په خیر Allah subhanahu wa ta'ala created the jinn and ins human just to worship him. We are in this life, in this world, in this time, just to worship Allah subhanahu wa ta'ala. For how many hours we should worship Allah every day? 24 hours. How come? We need to go to job, we need to go to school, we need to play, we need to go to park, we need to do many things. Yes, you can turn all these things to ibadah. When you say Bismillah before you eat, and after eating you say Alhamdulillah, the food you ate, the time you spent will count as a ibadah, as a worship to Allah for you. If you go to work and you try to get halal rizq, halal sustenance, and you say Bismillah tawakkaltu Allah when you leave your home, then when the time of salah comes, you stand up and pray salah on time, and your intention is to use this job, this rizq, this income, okay, to take care of my family and to give sadaqah and zakah to help others, then your work, your job will count as ibadah, as if you are worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. الله الآهيانا بعدما أماتنا. بعد ما أماتنا وإليه النشور You want to say something before we leave, inshallah? دا د خلک راغلي دي دلته اوس دوی اور لګوي او بیا د هغې نه وروسته چې دی دا سمورس ورته وایي مارشمیلو یو قسم ته دا مالوچ غوندې دي نو هغې کې دا کینډي غوندې ده البته دا چاکلیټ او دغه شی نه پکې او بسکټو کې دغه کوي اور باندې ګرموي نو بیا هغه د ماشومان یې خوري خوښوي یې ډېر زیات آ بھی آ گئی ماشومان ورته ښه خوشحاله دي انجینر صاحب نه نه دغه د ماشومان ټول راغونډ شوي دي ښه د دې چاکلیټو له په تمه دي ښه دغه د سمور وایي ښه دغه مارشمیلو ورته وایي دغه دا دی او دغه چاکلیټ دي ټول دا ورته دا ټوله ورته تیاره ده که نه دغه چاکلیټ دي صحیح ده او دا هغه کلچې دي بس دا دی اور ته نیسي او بیا دا ماشومان ځان ته جوړوي Go in a circle, you say your name, your age, and something interesting about yourself or a talent you want to share with us. How about that? So that start with you. All right? Stand up. All right, Come on, but start if you're with gonna you. do the talent, away from the fire. You can't do the talent next to the fire, okay?
So who's gonna start? We're gonna go in a circle, but who wants to start? Somebody volunteered, I think. Sudais. He's gonna volunteer. He's good. Go ahead. All right. Loudly. Actually, my daughter, she has a talent too. Iqra. Okay. Okay. All right, everybody, let's listen. Okay, go. Did anybody hear him? No. Okay, so you have to be quiet and you have to raise your voice a little My bit. name is Sudais and I'm 8 years old. Okay, Assalamu alaikum, Sudais. And what are you gonna share with us? All right. Okay. All right. I'm gonna share with you guys. Okay. So he had a blood cancer, and he beat the cancer. Smash. Give him applause. Thank you. So my daughter here, Ikra, go ahead and introduce yourself. Hi, my name is Ikra and I'm 10 years old. And my talent is I like gymnastics. He's good in gym. Show them. Oh, but away from the fire. We're gonna do it. So you guys will get to enjoy. So go sit down and eat there. Okay? Because there's too many. Everybody go there. Kids, let us serve you, okay? Let's go there. Go sit there by the fire. Sit by the fire. We're gonna bring it to you guys, okay? سرمان زله پاسو د आवाज ګور ځان کاوري مسالې خوري دي بعضې خلک راغلیم دي سرمانځه ته دا د نور هم را روان دي السلام علیکم على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله دما أماتنا وإليه النشور ما شاء الله beautiful time. It's a blessing time. You hear the sound of the birds starting making dhikr. This dhikr is adhkaru sabah, the morning dhikr. And also you hear them making dhikr between Asr and Maghrib. Wherever you go in the world, all birds keep making sound and dhikr to Allah subhanahu wa ta'ala in the morning and in the evening. In the morning before they go to work, to look for their rizq, for their food. And in the evening to thank Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala fed them and gave them their rizq. Same thing, we are here, alhamdulillah rabbil alameen. I can see young men here, mashallah, in Salat al-Fajr, very good sign, alhamdulillah. Those are our future of this ummah. May Allah subhanahu wa ta'ala protect them and bless them. Allahumma ameen rabbil alameen. Adhkar al-sabah wal-masa, one of the beautiful sunnah. انجینر صاحب سهار دی په خیر سلامونه سبحانی صاحب سهار په خیر شپه څنګه وروره شپه وای الحمدلله خو نوې زه خو بیا م د سړي خوب هم نه دی کړی خو الحمدلله سهار مونږ په جمع وکړ د یو ډېر ښه امام پسې ماسخوتن صلاتین وکړه د ماښام ماسخوتن هم یو ځای وکړه سره نو ښه وه شپه ښه وه خوراک ښه و له ځان یې وه ښه خوندور خواړه و نو انشاءالله ښه به وي هغه انګورو بیګا ګوره ډېره مزه وکړه انګور نه پوهېږم دوی دم کړي وو که څنګه چل ډېر خوندور او ډېر برکتناک و هېڅ خلاصېده نه خلاصېده اوس د خیره سهار چېرته ور روان یې اوس د سهار چېرته کانتین ته روان یو له خیره کفیټیریا ته اوس به ترې چې وڅکو له خیره به یو سیفټي بریفینګ راکوي بیا نو اکټیویټي شروع کېږي د ورځې له خیره راځه چې ورځو پېله انشاءالله MashaAllah, Muhammad brother is from Jordan. And like I told you, I was there. I think last year, right? It was last year. Yes. Yeah. Amazing place. I hope I met you there. Like it's so side of the Jordan, so it's like the Bedouin style, like you know the original families in Jordan. My family called Al-Daja, so it's very famous family there, and we do the tradition like. You guys belong to Nabateans or what? No, Nabateans, No? but yeah.
Because Just like- Petra is, Yeah. they say, is built by the Yeah, Bedouins. yeah, exactly. It's in the south, but yeah, we are living in the capital, but we still like from the families who keeping the tradition. Like my father used to have like 300 like sheep, and we would like feed the sheep. We would grow seed. ټول خلک دا راټول شو اوس به ولا هغه ټول خلک چل Over at that building right there, dining hall is labeled Craft Lodge and Trading Post. Right there, we're going to be doing some fun tie-dye bags, which will be a great time. We also, in the building, if you would like, we have our camp store. Howdy folks, my name is Jacob and I'm going to be running your archery range here today at Camp Shepherd. There's a couple of details that you need to be aware of before you come down to the range. First is the location. We're going to start with rule number 1. Always listen to the instructions of the range master. روان یو دا د غشو ایستلو یو اکټیویټي ده هغې ته روان یو د ماشومان ګورې ټول خوشي دي. What I'd like you to do is figure out who is going to be shooting first, and you're going to put on arm guards. If you've never shot archery before, so all arrows have left your quivers. If you need any assistance, please let me know. I exist. Asr and Isha, according to some madhahib, is wajib. It's not just sunnah, it's not optional. You have to shorten your salah, 2 rak'ah. Okay? But combining between 2 salats, it's a flexible area. Hey, come on. Got it. نمړ بالکه د تا نه دلته Tatao! No, this is my level. It's just 1, 2, 3. stop, you guys lost.